بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو، څنګه کولی شو چې په یو کلیک سره د فیسبوک څخه ویډیو را ډاونلوډ کړو. نو راځو راسن اوس فیسبوک ته راځو. فیسبوک کې مثلا ویډیو را پیدا کوو. مثلا زه یوه ویډیو خوښوم چې کومه ویډیو به خوښه کړم. مثلا دا ویډیو ډاونلوډوم. چې څنګه کولی شو چې په یو کلیک سره کله چې ویډیو ته ورشو دلته د پاس باندې کلیک کوو او کافي لینک ووهو. کله مو چې کافي لینک ووهو راسن راځو دې څخه وځو یو بل فایل ته ورځو چې نامه یې ده سیو فرام نیټ. سیو فرام دا پروګرام دې ته راځو. دلته چې کله کلیک کوو دلته مو چې کله کلیک وکړ سیو فرام نیټ باندې نو د دې انټرفیس به دا ډول راشي. دلته به لینک کافي پیسټ کوو. هغه چې کافي کړی یم دی دلته ډاونلوډینګ نشان راکوي. وګورئ اوس دی باندې چې کله کلیک وکړو نو ډاونلوډ پاس ګوره چې چالان شو ډاونلوډ. او دا کوم هغه چې دی سیو فرام نیټ فایل چې دی دغه پروګرام دا په پلی سټور کې نه پیدا کېږي. نو د دې د ډاونلوډ طریقه هم درته ښایم. نو راځو لومړی به هر یو بروزر چې وي یو بروزر ته راځو. مثلا زه یو بروزر ته راځم، ګوګل ته به راشم. تعلیم SEO فرام سیو.com سیو فرام دا باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو باندې بیا کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو دا ډول راځي. بیا دلته د ډاونلوډینګ ته راځو، په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو دغه فایل به زموږ موبایل ته را ډاونلوډ شي. نو په دې سره مونږ کولی شو چې د یوټیوب، ټویټر، فیسبوک ټولې ویډیوګانې را ډاونلوډ کولی شو. مننه. د نورو معلوماتو لپاره زما چینل د سره سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.